غاړې د لارې د پښتو پرمختګ او د چاربیت یو رباعي مشاعره مارګلي نه پېښور او باړهګلۍ ته باچا خان مرکز کې د فضل زمان شلمان د کتاب مخکتنه د نارنجګل مشاعره د سواد کلتوري جشن د افغان کلتور نړیواله ورځ پښتونخوا د ننګ و پت د پښتنو په سیمه دا د دې کتاب مهم لیکونه دي. دلته 3 لیکونه نور دي په دې کتاب کې، خو بدقسمتي دا وه چې زما سره کم کتاب و نو د هغې کې په دې منځ کې د لیکونو په منځ کې څه پاڼې داسې وې لکه مطلب مس پرنټ وې، نو ما ترې که څه هم لږ ډېر تاثر اخیستلی شو، خو د دغې وجې ما په هغې باندې تبصره ونه کړه چې زه به بیا په بل کتاب کې پوره وګورم نو بیا به پرې خبره وکړم. بیا ورپسې بل کتاب چې کوم دی د ژوند رنګونه دی، دا په کال 2000 کې چاپ شوی دی. نو په دې کې هم ګڼ شمېر موضوعات دي. زه په یو خبره نه کوم، صرف ذکر یې کوم. لکه محترم مشر سلیم راز صاحب شفقت او مینه په دې لیک کې اول خو افکار صاحب د هغې په حواله خبره کړې ده، او بیا د یو ویډیو نه د افکار صاحب په حواله چې د سلیم راز صاحب کومې خبرې وې نو د دوو ملګرو لیکلي دي، او هغه په دې لیک کې داسې د سریزې په طور باندې شاملې شوي دي. او بیا په دې کې چې ورپسې کوم لیکونه دي نو د شروع یو څو لیکونه ډېر اهم لیکونه دي. یو لیک چې دی تنقید او تنقیدي رویې په دې موضوع باندې دلته دی لیکچر ارینج کړی دی اسماعیل ګور صاحب، په هغې کې لیکچر ورکړی دی او د پښتو ادبي سوسایټي ملګري چې دی ورته ناست دي، نو د تنقید په تاریخ او پس منظر او د هغې په وظیفه او په دې باندې ډېر جامع لیکچر دی. زما په خیال دغه لیکچر به اوس د ګور صاحب سره خپل هم نه وي، خو ده کمال دا کړی چې دغه لیکچر دلته ټول تقریبا د هغې ټول کرکس د دلته هغه کړي دي، خوندي کړي. ورپسې بیا بل لیکچر هم دغه شانتې لیکچر دی، هغه حنیف خلیل صاحب ورکړی دی، او هغه لیکچر هم تقریبا غونډ دلته نقل شوی دی. داسې علم لاس د مینې ورکې تخبایۍ نن او پرون خپل رباب خپله نغمه او ډاکټر خالد زیار د 400 تینکر فورم یادګاري دستوره د افغان د سفیر و جماعت د شفق رنګونه د مخکتنې دستوره د ارواخان نثار محمد په یاد کې ادبي دستوره زما په خپل لالي باور دی د یاد شاعر عمر دراز مروت په ویاړ دستوره غني خان د خپل دور نابغه شخصیت او پښتون صوفي د اجمل خټک بابا د لمسي واده او اشرف غمگین تعزیتي ریفرنس د صابر د رڼا ملګري تحریک لویه مشاعره دا په دې کتاب کې شامل لیکونه دي. بل کتاب چې دی نو هغه تم کې چاپ شوی دی، د دې بالکل زه فهرست صرف وایم چې تاسو نور تنګ نه کوم. په دې کې چې کوم لیکونه دي نو د علمزیب خان په وفات تعزیتي ریفرنس د ګوهر نوید د پیاوړي مخکتنه پښتنه مینه او ادبي سفرونه د افغان ټي وي ایوارډونو شپږمه کلیزه دستوره په خان قلعه کې د 2 کتابونو مخکتنه یو ګل یم رېژېدلی د مخکتنې دستوره د پروفیسر ډاکټر اباسین یوسفزي په ویاړ د ملکڼ انګازې د مشتاق مجروح غم سعدالله جان برق ته درناوی د افغان ټي وي مشاعره د مل ملکڼ د غني خټک په وفات تعزیتي ریفرنس مل ملکڼ ادبي او کلتوري هلې ځلې د اجمل خټک قومي او ادبي سیمینار د محترم سلیم راز صاحب ناروغتیا او د هغه د ملګرو او مینوالو مینه پروفیسر محمد اسلام ارماني صاحب خاورو ته وسپارلی شو. د سوات د سردرو ګلالي په اسلام آباد کې د مارګلۍ نه د ټوپۍ ګډون په ادبي او قومي دستوره کې ګډون د پروفیسر اقبال شاکر او اختر اقبال د پی ایچ ډي ډیفنس. دا صرف د لیکونو سرخطونه مې وویل، خبرې پرې نه کوم. شملې او لوپټې بیا بل کتاب دی، دا په 2023 کې چاپ شوی دی، دا هم پېښور کې عراف پرنټر والا چاپ کړی دی. په دې کې هم ګڼ شمېر لیکونه دي او د هغې درته زه سرخطونه هم نه وایم ځکه چې خبره اوږدېږي. زه لږه غوندې بیا خبره وایم چې د هغه په شاعرۍ هم داسې مختصر ذکر وکړم. د دې نه علاوه چې د هغه کوم نور کتابونه دي چې په شروع کې ما پرېښودل د هغې ذکر مې ونه کړو، لکه د هاشم بابر په حواله باندې چې کوم کتاب لیکلی شوی دی دا موږ ورته ویلی شو چې دا مرتب کړی دی افکار صاحب، خو دا کتاب زما په خیال زمونږ د دې کشر کل د ملګرو په لاس کې ځکه نشته چې آوټ آف پرنټ دی. تاسو د مشرانو خو په ټولو کتلی
خو زما په نیز باندې چې د دې کوم مندرجات دي دا ډېر اهم دي. په دې کې د ډېرو اهمو خلکو لیکونه شاید چې افکار صاحب د سونو په خپله زورورتیا اخیستي، خو د ډېرو اهمو خلکو نه لیکونه اخیستي دي او هغه ډېر اهمیت نن لري. داسې د خوشحال او رحمان چې کوم کتاب دی دا هم ډېر اهم کتاب دی او په دې کې هم په ډېرو اهمو موضوعاتو باندې د ډېرو پوه خلکو چې کوم لیکونه دي نو هغه افکار صاحب شامل کړي دي. داسې که موږ ما ډېر مختصر وویل، دا خبره ما ډېره لنډه کړه، زه بخښنه غواړم ځکه چې زه وایم چې په داسې دستورو کې عموما موږ په تفصیل سره خبره وکړو، لکه چې موږ یو ورځ د یو داسې سړي دپاره کښېناستلي یو چې هغه کار کړی نو خو به هر حال د حالاتو تقاضې ته هم کتل پکاري. موږ که ګورو چې په دغه ټول نثري کار کې د افکار سره چې کوم اصناف موږ ته په نظر راځي نو په هغې کې رویداد په اول نمبر، مضمون، اخباری کالم، رپورتاج، خاکه‌نگاری یا شخصیت نگاری، دا هغه اهم اصناف دي چې په دې کې افکار صاحب کار کړی دی. او که موږ ګورو خو دا څومره اصناف چې ما ذکر کړه که څه هم په دې کې لیکوال ګڼ دي خو د دغه لیکوالو چې کوم اثار دي نو هغه موږ ته په یو ځای نه میلاویږي یا د ادب زده کوونکي ته نه میلاویږي. لکه د مثال په طور د وخت ضرورت دی چې زه یم چې د رشید احمد صاحب پښتو کالم نګاري باندې خبره وشي، خو که د پښتو ادب یو زده کوونکی بیا د ده کالمونه ګوري بیا به چېرته ګوري؟ وحدت اخبار ته د یو سټوډنټ دپاره تلل او هلته کېناستل او د ریکارډ نه ټول څیزونه راویستل چې دي دا ډېر زیات ګران کار دی او شاید چې دغه سټوډنټ یې ونه کړی شي. نو په دې وجه زموږ نه دغه شانتې اړخونه اکثر پاتې. نو افکار صاحب دغه اساني جوړه کړې چې که د مثال په طور څوک غواړي نو بس هغه دې لرې نه ځي چېرته د افکار صاحب په کالمونو پسې دې په اخبارونو کې نه ګرځي بلکې دلته د ده په کتابونو کې ټول موجود دي. او زما په خیال زموږ دغې مشرانو ټولو له پکار ده چې که دې سم لیکلي دي هغه اخبار کې دې هر چېرته دي چې که د مثال په طور چاپ کوي نه نو نن سبا د ای بکس زمانه ده، د یو کتاب په شکل کې دې چېرته راغونډ کړي په پی ډي اف کې لیکي دي چېرته په یو پیج باندې دې شیر کړي نو که په راروان وخت کې چېرته څوک را پیدا کېږي او دغه کتل غواړي نو هغه ته به دومره ډېره مسله نه وي. او داسې به زموږ ډېر شی لیکوال د ګمنامۍ په تیرو کې هم زموږ نه ضایع کېږي. د دې تر څنګه موږ دا ویلی شو چې افکار صاحب چې اوس د دغې اصنافو په موجوده دور کې ذکر څوک کوي دا یې د ارتقا خبره کوي نو که هغه سړی غواړي هم خو افکار صاحب به نشي نظر انداز کولی ځکه چې د دې صنفونو په ویښ کې یا په بنیاد کې او په ارتقا کې د افکار صاحب یو لاس ضرور شته. د دې نه علاوه د افکار صاحب د شاعرۍ په حواله باندې زه لنډه غوندې خبره کوم او صرف د دغه بیدیا سپرلي په رڼا کې زه کومه د افکار صاحب چې دلته کم په شاعرۍ کې موږ ته موضوعات په نظر راځي د دغه کتاب په رڼا کې نو په هغې کې د ټولو نه شوخه موضوع چې ده نو هغه عشقیه موضوع ده، بیا ورپسې رومانیت عناصر یا رنګونه هم په شاعرۍ کې لږ لږ ښکاري، ترقي پسندي هم پکې ځای په ځای په نظر راځي، اخلاقیاتو په موضوع باندې هم شعرونه ویلي دي، قامي موضوعات یې هم ذکر کړي دي او د دې سره سره چې کوم زمونږ فولکلوري رنګ دی هغه هم څه څیزونه د افکار صاحب د خپل شعر په ذریعه باندې د خوندي کولو کوشش کړی دی. د پښتونولۍ موضوعات پکې موجود دي، د پښتو ژبې د مینې سره پکې یو ډېر زورور اواز موجود دی چې د پښتو ژبې سره د مینې اظهار کړی دی. د دې نه علاوه چې کوم لږه لږه په نظر راځي د مزاحمتي رنګ چې کوم د شاعرۍ دی نو دغه موضوع باندې هم افکار صاحب شعرونه موږ ته میلاویږي. د اصنافو په حواله باندې غزل پکې داسې کم دی، نظم حصه پکې ګڼه ده ډېره ده او په نظم کې به ډېر شی څیزونه افکار صاحب ټچ کړي دي لکه سیره په دې کې شته، مناجات پکې شته، قطعات پکې شته، د دې نه علاوه مورا نظمونه پکې شته، د مسدس نظم نمونه پکې ما موندلې وه او ګڼ د نظم نور قسمونه هم پکې شامل دي. داسې دغه نظمونه ما په یو یو باندې لنډه خبره هم کړې وه خو هغه نه کومه او اخیره کې دا وایم چې افکار صاحب
په نثر او نظم دواړو کې د خپلې برخې کار کړی دی او له کوي لګیا دی ځکه چې موږ کله د دې دپاره مواد اخلو تپوس ترې کوو نو داسې یو پوره خزانه نور هم شته چې هغه لا چاپ نه ده او هغه ورته چمتو دی چې چاپ کوي په هغې کې خاص کر د هغه کلمونه چې دي د مارګلې د کنډو په نوم باندې افکار صاحب اراده ده چې دغه چاپ کړي نو هغه به نور خوند وکړي نو افکار صاحب داسې یو کل وختي لیکوال دی یو ډېر ژوندی توانا او تکړه آواز دی چې د پښتو دپاره یې په داسې ځای کې کار کړی دی او کوي چې هلته کار کول زما په مقابله کې ډېر ګران دي که زه په سواد کې د پښتو ذکر کوم نو شاید دومره مسله نه ده ځکه چې زما د اواز ډېر خلک اوري او راځي پې خو بیا داسې وخت اسلام آباد غوندې ښار کې چې موږ ورته د اقتدار ښار وایو د اقتدار د ښارونو عموما په سینو کې زړونه نه او دغه شی چې دی دا زمونږ کار چې دی دا د احساس او د زړه سره تعلق لري نو په دې حواله باندې د افکار صاحب کار چې دی هغه د ډېرې ستاینې وړ دی د پښتو ژبې دپاره چې ضمیمه وارول دي فضا سازګارول دي په دې کې د افکار صاحب ډېر زیات رول دی بله دا چې افکار صاحب عموما چې چا هم کار کړی دی نو موږ دوه قسمه خلک یو موږ یو خلک داسې یو چې د دغې کار په لاره کې رکاوټ جوړېږي او یو خلک داسې چې دغه کار موږ زړه ګټو نو ما چېرته داسې نه دی لیدلي ډېر کم ما نه دی لیدلي چېرته چې کار شوی دی نو عموما افکار صاحب هغه اپریشیټ کړی دی په هغې لیک کړی دی دا سړي زړه یې ښه کړی دی او په هغې کې د چینجو لټولو کوشش ډېر کم کړی دی تنظیمي خدمات دي لکه تنظیمونو موږ ذکر وکړو چې دې تنظیمونو سره دا کار کړی دی دا سوسایټي کې د دې په چلولو کې هم د افکار صاحب یو ډېر بنیادي کار تر ننه پورې دی نو دغه خدمات یې هم د نظر انداز کېدو نه دي د شاعرۍ موضوعاتو کې هم تنوع دی اصناف یې هم ګڼ لیکلي دي غزل نظم او د نظم ګڼ قسمونه نو دغه کالو ادبي ژوند احاطه یقینا چې په دې لنډ وخت کې په لنډو ټکو کې نه کېږي موږ پرې داسې یو معمولي غوندې ګلانس ور واچو او هیله ده چې په روان وخت کې د افکار صاحب د کار امره افکار صاحب ته د پښتنو د لیکوالو نقادانو او محققانو توجه راوګرځي او د چې پښتو له څومره کار کړی دی د هغې په بدل دی ودرېږي ډېره مننه